نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک پر ریاکارۍ مونځ کوي هغه مشرک شي، او څوک چې پر ریاکارۍ روژه نیسي هغه مشرک شي، او څوک چې پر ریاکارۍ صدقه ورکوي هغه مشرک شي. عزتمندو، ریاکاري کول دا شرک دی، د دې نه ځان وساتئ. خالص د الله د رضا لپاره هر یو عمل، هر یو عبادت، که هغه صدقه ده، که روژه ده، که مونځ دی، ذکر دی، هغه خالص د الله د رضا لپاره کول پکار. تجالما سبحانا گناہون رات معاف کړي، گناہون رات معاف کړي. حدیث کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې الله جل شانه استاسو شکلونو استاسو مالونو ته نه ګوري، بلکې استاسو زړونو او استاسو عملونو ته ګوري چې په دې کې څومره اخلاص او دا عمل د چا لپاره شي. عزتمندو، بل حدیث کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چاته پوښتنه وکړه چې ایمان څه څیز دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې اخلاص دا ایمان. عزتمندو، بل حدیث کې راغلی دی چې کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه د یمن حاکم جوړ کړو او لېږي، نو هغه ورته درخواست وکړو چې ما ته څه وصیت وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې په دین کې د اخلاص خیال ساته، ځکه چې اخلاص سره لږ شان عمل هم کافی دی. عزتمندو، بل حدیث کې راغلی دی چې الله جل شانه په عملونو کې هغه عمل قبلوي چې کوم د الله د رضا لپاره شي. عزتمندو، بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک پر ریاکارۍ مونځ کوي هغه مشرک شي، او څوک چې پر ریاکارۍ روژه نیسي هغه مشرک شي، او څوک چې پر ریاکارۍ صدقه ورکوي هغه مشرک شي. عزتمندو، ریاکاری کول دا شرک دی، د دې نه ځان وساتئ. خالص د الله د رضا لپاره هر یو عمل، هر یو عبادت، که هغه صدقه ده، که روژه ده، که مونځ دی، ذکر دی، هغه خالص د الله د رضا لپاره کول پکار.